بسم الله الرحمن الرحیم. د واده اوله شپه باید څنګه وي؟ کله چې ښځه د میړه و کور او خونې ته راوستل سوه، نو د هر مسلمان په ذهن کې باید دا خبره وي چې اوس نو کوم آداب او اصول پر ځای کړي چې هغه په لاندې ډول دي. لومړی به اودس وکړي، بیا به 2 رکعته صلات حاجت یا د حاجت لمونځ وکړي، بیا به د خیر، برکت او په خپلو منځو کې د توافق، یووالي، پاکې مینې او همدارنګه د صالح اولاد د حصول لپاره دعا وکړي. دویم، میړه او میرمن دواړه باید د واده تر شپې د مخه ځانونه دومره ستړي نه کړي چې د واده په شپه ستومانه او په تکلیف وي. یو ورځ تر مخه باید آرام وکړي چې د واده په شپه دواړه خوشحاله، بشاش او په بدن یې تازګي وي. دریم، دغه د طبیعت خوشحالي که په اسبابو سره ترلاسه کیږي، انتظام دې وکړي. مثلا میوه یا داسې نور د خوراک شیان، خوشبويي او د خونې د زینت سامان تر خپله وسه ښه کار دی، مګر بعضې کسان په دې کې ډېر تیری او تجاوز کوي او له حده څخه زیاتې پیسې په دغو زیب و زینت خرڅوي. دا ناروا کار اسراف او د شیطان عمل دی. په هر کار کې درمیانوالی کول بهتر کار دی. څلورم، که مهر معجل یعنې تلواري رواج نه وه، نو یو شی دی د مهر څخه علاوه چې د دې طبیعت په رعایت پکې موجود وي هدیه یا سوغات ورکړي. نو که مهر یې هم په ځنډ سره وي او دغه سوغات هم ورنه کړي، نو د دې څخه فایده اخیستل د مردانګۍ، غیرت او د شرافت خلاف کار دی. پنځم، په اول ملاقات کې دې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایي، بیا به د ښځې پر تندي او وریښتانو ورباندې لاس ونیسي او دا دعا به وایي: ای الله جل جلاله، زه ستا څخه د دې خیر و برکت او د دې د پیدایشۍ خصلت خیر و برکت چې تا پر هغې باندې پیدا کړی دی طلبګار یم، او د دې د شر څخه او د دې د پیدایشۍ خصلت د شر څخه پناه غواړم.